پاڼه لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. د سهار 10 بجې وې. ګلناره په پخلنځي کې د لوښو په مینځلو بوخته وه چې یو ناڅاپه د یوه ډز غږ یې تر غوږونو تیر شو، لکه د توپانچې مرمۍ چې پیر شوې وي. له پخلنځي د کور انګړ ته راووته. د انګړ 4 خواوې تر سترګو تیرې کړې. خدای خیر پیښ کړي. دغه ډز څومره نږدې و. بیرته پخلنځي ته لاړه. له یو ناڅاپي ډز څخه ډارېدلې په کار اخته شوه. شیبه وروسته د حویلۍ دروازه وټکول شوه. په چټکۍ د دروازې په خوا روانه شوه. دروازې ته په رسېدو یې غږ وکړ. څوک یې؟ له هغې خوا ورته وویل شول خورې زه ستاسو ګاونډی. ګلنارې ورته وویل وروره څوک په کور کې نشته، خیرت دی؟ هغه ورته ویل د تاسو کره لکه مرمۍ چې فایر شي داسې غږ مې واورېده. زه په بام ولاړم، همداسې یو څه مې محسوس کړل. خیرت خو به وي؟ ګلنارې ورته ویل زموږ کره؟ هغه ورته ویل هو. ګلنارې ورته ویل نه وروره، زموږ کره خیر و خیرت دی، هیڅ خبره نشته. د ګاونډ سړي بیا وویل خورې که مرستې ته ضرورت وي. ګلناره ورخطا غوندې شوه. نه هیڅ خبره نشته، خدای دې خیر درکړي، خیر اوسې. په کور کې چوپه چوپتیا وه. د ګلنارې میړه سلیم د هغې خسر خان محمد سهار وختي د دکان په کاروبار پسې وتلی و. زوی او لیور یې ښوونځي ته تللي وو. د سړي په خبرو ګلناره شکمنه شوه. یوه عجیبه خاموشي محسوسه کړه. په انګړ کې د توت د ونو پاڼې د پسرلي نري باد خورولې، خو د انګړ چوپتیا یې نه ماتوله. ګلناره بیرته پخلنځي ته لاړه، خو سخت ډار یې په زړه کې پیدا شو. ډار یې وار په وار زیاتېده. د پخلنځي له کړکۍ د خونو خوا ته وکتل. د خونو په کړکیو سپینې پردې ځړېدلې وې. له ځانه سره یې وویل دا پردې ولې را ځړېدلې؟ ما خو سهار پورته کړې وې. بېګنی جنګ ور په زړه شو. یو ناڅاپه له پخلنځي راووته. د انګړ 4 خواوې په نظر تېرې کړې. د ښي لاس د ګاونډ پر بام یو سړی یوې خوا بلې خوا ته لنډ قدمونه وهل. په رېږدېدلو ګامونو د خونو په خوا روانه شوه. په زړه کې ور وګرځېدل سلیم سهار په تکاوۍ کې څه کول؟ په سترګو یې سره لمبه غوندې شوه. د کړکیو سپینې پردې د انګړ خټین دیوالونه په وینو سره ورته ښکاره شول. د دهلیز ور یې خلاص کړ. په غږ یې وکړ مورې پاڼې. کوم جواب یې وانه ورېده. دهلیز ته ننوته. په لړزېدلي اواز یې بیا وویل مورې پاڼې. په دهلیز کې ویرونکې چوپتیا خوره وه. ګلنارې د لویې خونې ور خلاص کړ چې سهار ټولو پکې چای څښلی و. خونه خالي وه. بیا یې د خپلې خونې ور خلاص کړ. ماشومه لور یې په زانګو کې ویده وه. ډار یې زیاتېده. په دهلیز کې د 4 وړو خونو ورونه خلاص کړل، خو نه خواښې او نه اندرور په کور کې ولیدله. له ځان سره یې وویل یا خدای دا څه شوې؟ له ډاره لکه په لومه کې نښتې مرغۍ رپېدله. بیا یې غږ کاوه مورې پاڼې. زړه مې چوي چیرې یاست؟ هغې د تکاوۍ زینو ته وکتل. په زینو ښکته شوه. د تکاوۍ ور یې پورې واهه. د تکاوۍ ټول سامان لکه د بلاو غوندې چې تورې خولې خلاصې نیولې وي ورته ښکاره شوې. ګروپ یې ولګاوه. خواښې اندرور یې هلته هم نه وې. په منډه له تکاوۍ راپورته شوه. لویې خونې ته لاړه. د پسخانې ور یې خلاص کړ چې خواښې پاڼه په غېږ کې نیولې او په تندي لاس ورتېراوه. د خواښې په خوا یې ور منډه کړل. د خواښې مخ ته ولوېده مورې پاڼه په څه ده؟ خواښې ځواب بر نه کړ. هغې د پاڼې په ټټر د وینو نری کرښه ولیده. مورې په پاڼې څه شوي؟ د پاڼې مخ ته یې وکتل. د شونډو له کنجو یې په سپین مخ یو څاڅکی وینه وچه شوې وه، او د پاڼې اوږدې تورې سترګې د نښلېدلو وریځو لاندې په ابدي خوب ویدې وې. بیا یې خواښې وپوښتله مورې په پاڼه څه وشول؟ خواښې ګونګۍ غوندې ناسته وه. هیڅ یې هم نه ویل. ګوته یې په خپلو وچو شونډو کېښوده. چوپ. بیا د پاڼې سترګې مچو کړې. پر مخ یې لاس ورتېراوه او په تندي پراته تور ویښتان یوې و بلې خوا ته اړول. وچې سترګې له ګلنارې واړولې. سر یې د کالیو په یوه بکس تکیه کړ. 2 سترګې د پسخانې چت ته نیولې وې. ګلنارې چیغې کړې. له پسخانې خپلې خونې ته یې منډه کړل. موبایل یې راواخیست. په لړزېدلو ګوتو یې د موبایل تڼۍ نشوی کېکاږلی. له وهمه څو وارې له لاسونو موبایل ولوېده
آخر د سلیم شمیره ډایل کړه. بلې سلیمه پاڼه مړه د کور ته راشه، زر راشه. ګلناره په دهلیز کې ناسته وه. یا خدایا دا څه راپېښ شول؟ پاڼه چا مړه کړه؟ اوس به څه کیږي؟ شیبه تېرېده خو د سلیم کوم احوال معلوم نه شو. هغې ته د سلیم او ګلنارې ترمنځ بېګنۍ خبرې ور په زړه شوې. سلیم پاڼې ته بار ویل د ګاونډي زوی چیرته لیدلی یې چې بار مرکه رالیږي؟ هغه سپی مې ډېر بد ایسي، چیرته یې لیدلی یې؟ پاڼې ورته ژړل، زارۍ یې ورته کولې. زه خو مکتب تم نه ځم، بازار تم نه ځم، ولې داسې راته وایې؟ سلیم ورته وویل بام ته به ختلی یې، یو څه خو دې کړي دي چې هغه مرکه رالیږي. دا کار نه کیږي، هغه به کیږي چې زه یې غواړم. ګلنارې لاسونه خولې ته یوړل. و خدایا، سلیم پرون په کوڅه کې جنگ کړی و. سهار یې مور ته څه شی ورکړل؟ هغې د پسخانې خوا ته منډه کړل. خواښې له همغسې چوپه ناسته وه. د خواښې د زنګانه لاندې توپانچه ولیده. توپانچه دا له کومه شوه؟ زموږ کرخ توپانچه نه وه. خواښې بیا ځواب ورنه کړ. هغه دهلیز ته په چوپه خوله راووته. غږ یې یو دم ولوېده، چیغې نه شوی کولی. مړې اوښکې له سترګو تویېدې، لکه له پښو چې شله شوي وي. ځای په ځای کېناسته. 20 دقیقې به تېرې شوې وي چې د ګلنارې مشر زوی 10 کلن سلیمان له ښوونځي راغی. ورته ویې ویل ابو ولې ژاړې؟ په کوڅه کې ټول ګاونډیان راټول شوي. ویلې د تاسو کره څوک مړه شوي؟ زه له بامه ګاونډي راښکته کړم. هغه وګوره ښځې راغلې. د ګاونډیانو ښځې د ګلنارې خوا ته راغلې. ورته ویې ویل څه شوي؟ څوک مړه دي؟ ګلنارې خوله ورو وښوروله. پاڼه ځواني مرګه شوه. بیا په جګ غږ چیغه کړه. پاڼه لکه د چنار ونه په وینو لړلې په پسخانه کې پرته ده. د خدای روی ته وګورئ، پلار یې خبر کړي زما سترګې هیڅ نه ویني. د خان محمد د کور انګړ له ښځو ماشومانو ډک و. په کوڅه کې ګڼه ګوڼه جوړه وه چې خان محمد او سلیم په سوځېدلې ساه له ښاره راغلل. خلک یې یوې خوا بلې خوا ته ټیل وهل. څه شوي؟ ورونو لاره راکړئ، څه شوي؟ خان محمد د دهلیز په وره قدم کېښود. ګلنارې څه خبره ده؟ څه شوي دي؟ ګلنارې ورته وویل اغا جانه، پاڼه یې مړه کړه. خان محمد ورته وویل چا؟ څنګه او ولې؟ هغه چیرته ده؟ ګلنارې ورته وویل پسخانه کې. خان محمد پسخانې ته لاړ. شیبه وروسته د ځواني مرګې لور مړی په غېږ کې نیولی و او خونې ته یې راوړ. خان محمد وویل ځان وژنه یې کړې؟ نه پوهېږم ولې. خدای دا څنګه ازمایښت دی خدایا؟ د هغه ژړا په انګړ کې ټول خلک په ژړا کړل. د سلیم د چاغ صورت د مخ کاسه سره اوښتې وه او په بې تفاوتۍ دې خوا هې خوا په انګړ کې ګرځېده چې په دې وخت کې پولیس راغلل. سلیم د پولیسو مشر تر لاس ونیوه، ګوښې ته یې یووړ. یو څو خبرې ورسره وکړې. شیبه وروسته د ګلنارې خوا ته راغی. سلیم ورته وویل چیغې مه وهه، ځان یې وژلی مرداره شوه. ګلنارې ورته وویل نه سلیمه، ځان وژنه نه ده، د شا له خوا لګېدلې. سلیم ورته وویل چوپه شه بدبختې، په خوله دې لاس ونیسه، که دې څه وویل مړه به دې کړم پوه شوې. پاڼه ښخه شوه خو قاتل یې معلوم نه شو. رشوت څومره رښتیا خبرې دروغ کړې. ګلناره اوس هم د پاڼې قبر ته ژاړي. ستا د رژېدلو وخت نه و پاڼې، ته یې ورژولې. وخت به پرې ګواه شي چې ته یې ورژولې پاڼې. اودس په بیړه بیړه وکړه، اودس په بیړه بیړه وکړه، د جنازې مې 2 تکبیره پاتې دینه. کرا روان یې لږ راتېز شه، کرا روان یې لږ راتېز شه، بیلچې 2 کړې په ما خاورې اړوینه. په جنازه مې بیړه مکړئ، په جنازه مې بیړه مکړئ، ګوندې وروستي دیدن ته یار راشي مینه. مازدیګر تیر شو سترګه لاړه، مازدیګر تیر شو سترګه لاړه، زړګیه ژاړه ودې نه کړل دیدنونه. د مازدیګر لمرونه ټول شول، د مازدیګر لمرونه ټول شول، جانان مې نشته سترګې چاته واړومه. مازدیګری دی خیرې مکړه،
مازدیګری دی خیرې مکړه ته به د ناس خیرې کوې رښتیا بشینه په نیمه شپه هسې رایاد شوې په نیمه شپه هسې رایاد شوې خلک ویده دي زه سلګونې ولی یمه ستا به زما نه ګیله کېږي ستا به زما نه ګیله کېږي قسم د یاره بندیوانه مې ساتینه اوښکو زما غمازي وکړه اوښکو زما غمازي وکړه حال مې د زړه په مخ لیکي رسوا یې کړمه